دې ته وګوره دا سلو روپۍ دي مخکې چې به سلو روپۍ به یې ورکړې نو دچکې به یې ډکوو حالات دونه خراب شو دونه ګراني ده چې د ګوتې په ګوټ کې به یې پۍ پراته دي نو چې هلته یې ویسو دا چې وایي ته غلاګانې کې غلاګانې نه کومه ګراني ده یاره خو یو خو چې ساده ګل پسې ولېږي نو لږ پسې خوړلې پته نه لګي چې پیل وړي او که میخه راولي راله یاره خو دا ګوره چې کله خوټ کېده داجي سلام علیکم وعلیکم سلام راځي داجي پۍ راوړه تا څه کول څه خوړلې یا دا دونه د ناوخته کړې داجي څه پروا خو نه دی پیدا تللی وم پیدا راغلم دا ځان سره کې ګورېږي څه شی دی نو ګورېږم به نه ته هسې مله سوچ وکړه چې د پاکستان دی حکومت زموږ د پښتنو له څه توله وکړه داجي دا خبرې به ډېر زړه بوډاږي پۍ والا دا خبرې مه کوه حکومت ته نور څه وکړي ولې مخکې به په هفته کې یو ورځ چوټي وه ماشومان یې ته ټول قمقل یې کړه 3 ورځې ورته سبق وښیي او 4 ورځې په هفته کې چوټي هغه شته سبق تېري پټرول یې راته ګران کړه سینجي یې راته ګرانه کړه بجلي راته نشته اوړه چای چیني غوړي یې ته ګران شو نو تا نور څه وکړي شرمنده نه وباسي پټه خوړلې وه ولې دا ته د تورې په دغه دې ته ګورې چې دی ما له توله وکړه څه خوړلې وه نو څه دې وکړي داجي بس دغه سرمن پاتې ده دغه سرمن به رانه وباسي ویم دقه چل دی تاسو له څوک ښه خبره نه شي کولی داجي زما هغه مشران همداسې دي تو مې مې کوي تقریر هم نه شي کولی ته اوس تقریرونه ورته کې ته ورته تقریرونه کې زه دا چې پخوم که نه او بیا ځم بل خوا ورشه د موټر سایکل کې یو 500 روپو تېل راواچوه منډه ډېره ګټه خودکشي دی وکړه داجي غورې چې 500 روپو پټرول دا چې په ګاډي کې نو خو نشته که نه ته وایې چې ګران دي نو داجي تا کې دا چل دی چې ته ماته به وایې تا پیسې پټې کړې ښه ګران دي یاره څه که نه او بیا ما باندې الزام ولګې وایې دا تا پیسې پټې کړې پته یوه ډیوه تیل لټین باتي شیشه بوتل شړشم او تیل خاوره تیل پټرول داجي پټرول ډېر زیات ګران دی برابر دي که نه هله شابه ځه زه شابه چې ته راځې ما بچی ته یاده کړي زه ځم بل خوا سر خوړلې یم یاره خو اپی مې څه کړم دا خیال دی چې تیل پکې ما د بچې مې بوله ځان به پې خوږ کړي موټر سایکل دی چل دی د مثال د خر دی او چې تیل پکې کله ختم شي بیا ما ته وایي ورشه موټر سایکل کې تیل راواچوه داجي دا خو به کې چې کله تیل ارزاني تا به ګرځې چې کله تیل ګران شي بیا به ته ګرځې زه به دا تیل پکې اچوم او دغه طرف پې راځم سلام علیکم زما د यहाँ मेरे जरा पेट्रोल गरम चाहिए था मुझे पकड़ के डरा चाहिए हाँ चौकी ना चाहिए आखिर 10 रुपए चाहिए हाँ तो 500 रुपये तवा चवा है शाबा دیوا تیل لټین باتی شیشه بوتل شړشم او تیل خاوره تیل ډیزل پټرول پټرول غره ډېر زیات ګران دي ښه زه وایم زه راغلم سلام علیکم اوس خو ستا چې له خدای ظالمه پټرول مې هلته در واچولو صوبه خو نه دي पेट्रोल में वाचे बोले سړی را روان دی چې څنګه د خوا لرلو چې د نلقو نه وایي سلط أهدر كوا كل متر وبعد
نه ودرېږه ما سره غوسه نشته دی دغه یو موټرسایکل دی راته موټرسایکل مې نه دی پکار دا موټرسایکل وارې ما ته څه وایې ما یا موټرسایکل مې نه دی پکار نو څه پکار دی موټرسایکل په سټنډ کا کوزه ولې ما څه چل کړی څه چل دې نه دی کړی تا ته څه نه یم په قدار ودرېږه صرف د موټرسایکل نه مې تیل پکار دی تیل وڅه دی تیل نه ودرېږه نه ودرېږه کودړه قوه وکړه نو د هغه د کولمه به مې را باندې واچي دا کار ونه شي په خولې ګوته کېږه وشو کار عادي ځه ونه موټرسایکل ګاډي کې تیل نشته بند که داسې ده تیل خو ته تاسو شاته مه ګوره نه ګورم دي تیل دې ډک کړه بس اوس غلی سیټ ته کېږه څوک کومونه ویني دا سره ده نه خو سره پیاده روان دي سر خوړلې د جوړ بیا پېټرول وانه چول السلام علیکم راځي وعلیکم السلام یا لکه پېټرول دی واچول راځي پېټرول مې واچول نو سر خوړلې ته خو سره پیاده را روانې دا ودی راځي په لار کې راته حادثه وشوه که نه څه حادثه په لار کې راته غلې ووته که نه او چري و چاکوان ورسره وو نو ما ورته ویل که نه من ما څه خو پیسې نشته نو موټرسایکل خو یې د ناامم نه دی اخیستی نو موټرسایکل یې رانه وانخیسته ډېر خالقانو نو ته یې وډبولې نه په غوږ یې د لمې خو وو نه نو څه چل یې کړی دی د پېټرول غلې وو د موټرسایکل نه د پېټرول ویسته پاسه کار وځه وځه په ایمان کې دې پرېږده چې دې کې د پېټرول نه اچولې که نه نه به راځې دلته داسې غلې وو که نه پېټرول یې رانه ویسته تا ته هم څه نه ویو او موټرسایکل هم نه ویو شابه دا باندې بل چاته وکړه سبا نو اوس څه وکړم دې کې به پېټرول اچي چې هر شي پیسې راکړه نشته نو پیسې واچوه چې هر څه کې ما درې پیسې درکړې دي وځه وځه ای بانو تا ګوره غلی راوتي نه ته موټرسایکل بوتلې دی نه دا غره بولې دی او پېټرول یې رانه ویستل اکا مبارک شه خیر مبارک مبارک شه دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده مهرباني خوشحاله اوسې لوی سړی شي څنګه راځئ پیالې چای راسره اوس کېږي تیاره چای ده کارونه هم ډېر دي بس دونه وخته دي زه خوشحاله کړه په مخه خفه دا څنګه چل دی دا سړی جو ټیک دوکه شو ښه او که عمرې نه بل څوک راغلی دي او لاره به ترې غلطه شوي سیرې یې ما ته راواچولې یاده څه عجیبه خلک دي ولیکم کاکا مبارک شه خیر مبارک یا الله خیر مبارک خیر دی جی خیر دی بالکل کینه یو پیاله چای به وڅښو دو پیالې وڅښم دوه وڅښه درې وڅښه السلام علیکم غونچه ګل کاکا وعلیکم السلام مبارک شي الله دې په ډېر خوشاله کا والله چې دې منه مور ته نور څنګه له خیر دی جی ټیک ته کینه چای به وڅښو ښه ان شاء الله چې مسکو راولې نه السلام علیکم غونچه ګل کاکا وعلیکم السلام مبارک ته شو مبارک خیر مبارک یاده که ما په دې پیکه که نه چې دا په څه خوشحالۍ کې تاسو ما ته راسیرې راواچولې غونډ کله را باندې خبر دی غونچه ګل کاکا مالدار شو هغه څنګه هغه داسې چې ګوره ستاسو هغه موټرسایکل ټینکر پېټرول ډکه کړه نو دا خو ګران کار دی په دې وخت کې په مبارک شه قسمت دې راویښ شوی دی څوک یو لیټر پېټرول نشي اچولی او ستاسو چې دی پېټرول ټینکۍ ډکه کړې ده دا خو ډېره د خیرانتیا خبره هم ده د خوشحالۍ هم ده او د خفګان هم ده که نه نو چې دا څنګه ناشنا کار کړی دی خیر دی بس والله موږ ته پته نه لګي بس زموږ د نزوخه کینه چې څکو که نه چې تیاره ده الله د خوشحاله کړه او بیا مبارک شه خیر مبارک مبارک خیر مبارک سلام علیکم کاکا راته خالي پیسې دې راغلي دي خیر مبارک دې شد خودی دی
چې څه چل کړی دی چې ټینکۍ ډکه کړې ده که نه خدای دې دې په خیر خیریت راولي ده سره به زه خبرې کوم وای آی آی راځه موټرسایکل بشتن موټرسایکل بشتن پرېږده راځه دا ولې ته خو چې کوم دی نو په فریادونو رانې سر خوړلي ښه تکلیف دی راته راځي ښه او دا راته ووایه که نه چې دا وګوره دا وګوره ما ته وګوره راځي ولې واده دې وکړو سر خوړلي یې نه دا راله چې کوم دی د کلي خلک مبارکۍ له راغلي وایي زوی دې کارنامه کړې ده څه کارنامه دې کړې ده بچې دا راته ووایه ټینکۍ دې څنګه ډکه کړې ده بیا په دې ګرانه کې وایي چې هغه پلار د موټرسایکل ټینکۍ ډکه کړې دي دقه خبره خو زم کوم که نه زم خیران یم چې تا له دا دونه پیسې د کوم ځای نه رالې څه چل دې کړی دی راځي د موټرسایکل ته راته ویلې چې کور ته راځي چې د موټرسایکل ټینکۍ یې ډکه کړي او ما ورته کور ته ویسته څه